object دوستانو هغه هم ډیر اسانه دی. a word or a phrase which is affected by the action of a verb. لړن دوستانو لړن دې مطلب دا دی کنه چې object ول کیږي په کوم شي چې کار کیږي، په کوم شي چې کار کیږي هغه ته ول کیږي object. لړن مثال وګورئ دوستانو. زه انګلیسي تدریس کوم. دغه دوه شیان موږ مخکې ویل چې زه سبجیکټ و تدریس کول موږ سره ورب سو. نو زه تدریس کوم، زه څه شی تدریس کوم؟ انګلیسي تدریس کوم. نو ته موږ سره انګلیسي object سو، په دې انګلیسي باندې کار کیږي. صحیح دی؟ نو په کوم شي چې کار کیږي هغه ته object ویل کیږي. لړن دا سو. نو زه انګلیسي تدریس کوم، انګلیسي موږ سره object سو. غوا واښه خوري. غوا واښه خوري. غوا موږ سره سبجیکټ و، خوري موږ سره دا خوړل موږ سره ورب سو، او واښه موږ سره چی سو؟ object سو. نو دا غوا چې خوري څه شی خوري؟ واښه خوري. په دې واښو باندې کار کیږي. صحیح دی؟ دا موږ سره object سو. نو ګورو دوستانو څومره اسانه شو. بل ته وګورئ ته ریاضي زده کوي، ته ریاضي زده کوي. نو دلته موږ سره ریاضي څه شی دی؟ دا موږ سره object دی. نو اوس له دې نه بعد راځو دوستانو، دا خو موږ مخکې ویل چې سبجیکټ ویل کېږي کار کولو والا ته. د کار کولو والا څه ویل کېږي؟ سبجیکټ ویل کېږي. ورب ویل کېږي کار ته، که هغه هر کار وي، خوړل، سیکل، که هر څه وي. او object موږ ویل کېږي په کوم شي چې کار کېږي، په کوم چې کار کېږي هغه ته object ویل کېږي. دا درې شیان خو موږ زده کړل. اوس راځو دا څنګه موږ په مثالو کې حل کوو. سیده د انګلیسي په مثال کې دا موږ څنګه پېژنو. ګورو دا نو اوس څومره اسانه سو. ګورئ زه کتاب لولم. که تاسو ووایئ چې زه کتاب لولم دا ماته انګلیسي ته واړوه، دا ډېر اسانه دوستانو. صحیح دی؟ دا موږ مخکې وویل چې زه کتاب لولم. زه دې کې سبجیکټ موږ سره څه شی دی؟ زه. نو زه ته ویل کېږي I موږ سره سبجیکټ سو. اوس دې نه بعد راځو ورب ته راځو. په دې جمله کې موږ سره ورب کوم یو دی؟ لوستل. دا لوستل موږ سره چې دی؟ ورب دی. نو I read زه لولم. څه شی لولم؟ په چی باندې کار کیږي؟ په دغه object باندې، کتاب باندې. نو I read book. دې مطلب دا سو زه کتاب لولم. نو ګورو دوستانو څومره اسانه شو. صحیح دی؟ بل مثال ته وګورئ. مونږ امونه خورو. مونږ امونه خورو. دلته موږ سره سبجیکټ څه شی دی؟ مونږ دی. نو مونږ سو وی، دا خو مونږ زده ده. خوړل ته څه ویل کېږي؟ خوړل ته ویل کېږي eat. مونږ خورو، وی eat. مونږ خورو. څه شی خورو؟ په چی باندې کار کېږي؟ په امو باندې. نو امو څه ویل کېږي؟ د mangoes. mangoes ویل کېږي امو ته. نو we eat the mangoes. مونږ امونه خورو. ګورو دوستانو یوازې دې سټرکچر زده کول نه تاسو اوس دې کې له 1000 نه 2000 نه زیاتې جملې تاسو دې کې جوړولی شئ. صحیح دی؟ بل مثال ته وګورئ.